لغمان کې د وروستیو بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستو د رسېدو او ترسره شوو فعالیتونو اړوند معلومات شریک کړی شول. نن د چهارشنبې په ورځ د جوزا په 19مه نیټه د ولایت ویان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پیښو ته د رسېدو ادارې او د کلیو بیارغونې او پراختیا رئیسانو په همدې اړه د یو ګډ خبري کنفرانس له لارې معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ولایت ویان اسدالله دولتزي وویل د وروستیو جګړو له امله داخلي بې ځایه شوي کورنیو ته په منظم ډول د مسؤلو ادارو او همکاره مؤسسو لخوا رسیدګي شوې. په دې وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې د ځینو ناخوالو او د طالب د جګړې له امله د لغمان مرکز اړوند سیمو ته زموږ یو شمېر هیوادوال راکوچېدلي دي چې په وخت سره د لغمان قدرمن والي صاحب د استقرار کمیټې ته لارښوونه وکړه چې نن د استقرار کمیټې په استازولۍ موږ سره د کډوالو چارو محترم رئیس صاحب د پیښو ته پر وړاندې د رسېدو محترم رئیس صاحب د کلیو بیارغونې او پراختیا محترم رئیس صاحب همدلته موجود دي. دوی به هم هغه وروستي ترسره شوي فعالیتونه څه شوي څه پلان کې دي څه به کېږي دا سره شریکوي. د ولایتي ادارې په هلو ځلو سره د پیښو ته د رسېدو په چارو کې دولت وزیر دلته راغی. تاسو پوهیږئ د شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ نقدي مرستې د 2000 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې او ترڅنګ ځینو کورنیو ته چې هغوی باید سروي شي مرستې ورسره سره شي هغه مرستې لړۍ هم رسما پیل شوله. هغه وویل چې د ولایتي ادارې په هڅه څو ورځې وړاندې پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزیر لغمان ته سفر وکړ تر څو ټولو داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته په ښه شکل رسیدګي وشي. نوموړي د ټولو داخلي بې ځایه شوو کورنیو څخه وغوښتل هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوي دوی کولی شي چې بیرته خپلو سیمو ته ورشي تر څو سروي ټیمونه ورشي او په منظم ډول یې سروي کړي چې بیا ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. کومې ساحو کې چې خلک بې شوي هلته عملیات ترسره شوي دي ساحې پاکې شوي دي خلک کولی شي خپلو سیمو ته لاړ شي. زموږ تاکید همدا ده چې هماغه سیمو کې د سروې ترسره کوو. له هغې نه وروسته دا پلان کې شته چې هلته ځینې زیربنایي کارونه ترسره کېږي ځینې پروژې عملي کېږي. لازمه ده چې دوی بیرته خپلو سیمو ته لاړ شي او خپلې سیمې امن دي اوسي. ورپسې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس شاکر الله شاکر وویل تر دې دمه یې پیښو ته د چمتووالي د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاستونو او د همکاره مؤسسو په مرسته څه کم 2000 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. کوم ادارو چې کومکونه کړي په لاندې ډول دي 1030 کورنۍ ته تر اوسه پورې WFP ادارې له خوا نه خوراکي توکي ورکړل شوي دي. 214 کورنیو ته د حوادثو ریاست له خوا نه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي دي. همدغه رقم 100 کورنیو ته د IRC له خوا نه نغدي کومکونه شوي دي. په دې ترڅنګ 101 کورنۍ ته د انکشاف دهات ریاست له خوا نه غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده. په همدې ترڅنګ 214 کورنیو ته د سری میاشتې له خوا نه د غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده او 290 نوي کورنیو سره د ډاکار موسسې له خوا نه هایجین کټ کومک شوی دی. دغه د کومکونو لړۍ همداسې ادامه لري ترڅنګ د داخلي بې ځایه شوو سروي هم ادامه لري. نو تر اوسه پورې د زون په سطح باندې ټول ادارې موږ سره دي بین المللي ادارې دوی موږ ته اوس هم ډاډ راکړی دی. کومه رسیدګي چې موږ په عاجل ډول کړې ده د زون په سطح باندې بېسارې ده. سروي نه وروسته دغه تاسو ته معلومات دی په 20 ورځو کې موږ اکثره کورنۍ سروي کړي دي او هغوی ته عاجل کومکونه مرستې رسولي. بلخوا بیا طبي پیښو ته د چمتووالي او د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس هم د یادو مرستو او را روانو سرویګانو په اړه هر اړخیزه معلومات د خبريالانو سره شریک کړل. د لغمان وروستیو جنګونو څخه په نږدې وخت کې پیښو ته د رسېدو چالو کې دولت وزیر لغمان تشریف راوړ 10 میلیونه افغانۍ او په دې ترڅنګ د 2000 کورنیو ته خوراکي مواد هم غیر خوراکي مواد را انتقال کړل. نو تا پختنې په جواب کې باید ووایم چې تر اوسه هغه پیسې مصرفیت ته اوس را انتقال شوي دي نه چا باندې توزیع شوي دي او نه کوم لیست موجود ده. هغه موږ د ادارې اصول داري چې نقد پیسې په چا باندې نه توزیع کوو
او دغه باندې مواد خریداري کوو، خپل سټاکونه ګودامونه غني کوو او دغه اوس هم چې کوم مواد لرو زموږ عملا د پیښو ته رسېدو په چارو کې د لغمان ریاست سکرتریت د استقرار د کمیټې په غاړه لري، جناب والي صاحب ریاست په غاړه لري. موږ روزمره دوامداره مجالس لرو، یعنې سهار داسې ورځ راځي چې سهار مازدیګر هم د دې پیښې د کور کولو په خاطر باندې موږ مجلسونه لرو. نو د دې دغه پیسې او جمع دغه مواد د دې کمیټې په اختیار کې ورکړل شوي دي. کمیټه به فیصله کوي، هغه نه وروسته بیا موږ خریداري امکان لري وکړو چې ضرورت وي بېجایزو کورنیو ته. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې وروستیو کې د نامنۍ له وجې زموږ ډیری د لغمان میشتې د ولسوالیو څخه راغله مرکز ته راکډوال شو، رابېځایه شو. په همدې اساس باندې د استقرار کمیټې د پریکړې سره سم موږ عملا اقدام وکړ او دغه کورنیو سروې مو پیل کړله. په ابتدا کې کله چې جنګ پالیشن کې شروع شو، موږ د اختر نه 2 ورځې وړاندې د عاجل سروې سره سم د 140 کورنیو ته مرسته ورسوله او د هغې وروسته زموږ د سروې لړۍ همداسې ادامه لري چې تر دې دمه پورې رئیس صاحبانو هغه ارقام وړاندې کړل چې څومره کورنیو سره کومکونه شوي دي. کله چې موږ دا درک کړله چې واقعا ځینې سیمو ته ځینې خلکو ته چې هغه واقعي بې ځایه شوي دي، رسېدنه نه ده شوې او هغوی ته رسیدګي تر اوسه پورې پاتې ده او هغوی په واقعیت سره اړمن دي، موږ تصمیم ونیو چې هر هغه سیمې نه چې هلته مستقیما د جنگ د تهدید لاندې ده، د امنیتي ادارو په کومک سره هغه نقاط تثبیت کړو او د هغه ځای سیمې کومې شوراګانې چې دي د هغوی په توسط باندې چې اوس د جنگ له امله کومې کورنۍ بې ځایه شوي دي، یعنې موږ داسې کورنۍ لرو چې پخوا د جنگ له امله نه بلکې راغلي دي د مرکز مهترلام په پاوشا کې اوسېږي، اوس هغوی هم د مستحقو په قطار کې ولاړ دي. د دې د تفکیک په خاطر باندې موږ لازمه وګڼله چې د انکشافي شوراګانو نه مرسته وغواړو او هغه کورنۍ چې اوس را بې ځایه شوي دي هغه په دقیق ډول باندې هغوی هغه لیستونه موږ ته راکړي. د لیستونو د راکولو وروسته موږ د سروې د کوم طرز العمل چې لرو تقریبا 22 پوښتنې لرو چې هغه انلاین بڼه باندې په سیستم کې درج کیږي او سیستم موږ ته دا راپېژني چې آیا دا کورنۍ مستحق ده او که نه ده. نو د همغه سیستم په واسطه باندې موږ مخته ځو، د شوراګانو نه خپل هغه لیستونه لاسته راوړو او کله چې لیستونه لاسته راغله بیا موږ خپله د سروې ټیمونه چې د بین المللي اداراتو نمایندګان هم پکې شتون لري موږ سروې کوو. دوی وویل هڅه کوي چې د یوې منظمې سروې څخه وروسته مستحق کورنۍ په نښه او بیا ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي. کیهان محمدزی، هیرو ټي وي، لغمان.